ابتدایي زده کړې مې په پېښور کې کړي دي د مکتب او کالج. بیا د هغې څخه پس د افغانستان جلال آباد روخان پوهنتون څخه مې خپل لیسانس زده کړې په ستوماتولوژي یا د غاښونو طبابت برخه کې ترسره کړي دي. او په کال 2022 کې د علامه اقبال بورسونو د لارې کامیاب شوم او خپل د ماسترۍ زده کړې یا ام فل اورل پاتالوژي د خولې ناروغۍ برخه کې مې ماستري د خیبر طبي پوهنتون څخه تکمیل کړه په خیر سره. او په دې توګه لومړی افغان محصل شوم چې خپل د ام فل زده کړې بشپړوم. په کوم بخش کې دې وکړې؟ که لږه زموږ اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي، لیدونکو ته. بخش خو زمونږ د لیسانس نه همدغه د خولې ناروغۍ بخش شو، ستوماتولوژي ورته په افغانستان کې ویلی شي، په پېښور کې، بیا پاکستان کې زیاتره په بي ډي ایس باندې پیژندل کیږي. نو ما د همدغې لیسانس په تسلسل باندې خپل د ماسترۍ بخش غوره کړو چې په همغې کې زه نور هم مخکې لاړ شم، لوړې زده کړې وکړم. دا د خولې د ناروغیو بخش دی. په هغې کې ما ماستري یا هم ورته موږ تخصص ویلی شو چې په دغې کې مې بشپړ کړو. بخیر دا راته وایي، خو دې لپاره خو به ریسرچ هم تاسو کړی، ریسرچ لپاره چېرته تللي یاستئ؟ بلې، ریسرچ برخه چې زمونږ کومه وه هغه جلال آباد ایریا وه د افغانستان، یعنې د هغه ځي خلک موږ په دې څېړنه کې شامل کړي دي. او کوم چې د لیب پروسس و، د لیب برخه کوم پروسس کېدلو نور هغه موږ په همدې خبر طبي پوهنتون بخش کې کړي دي. دا راته ویلی سي چې څو فیصده ناروغي په افغانستان کې تاسو هغه ورځ هغه ورکاو، لیکچر ورکاو یونیورسټۍ کې؟ نو کې د پاکستان ذکر هم کړی، د افغانستان هم کړی چې افغانستان کې څو فیصده دا مرض ناروغي ده او دلته پاکستان کې دا څېړنو ثابته کړې ده چې دغه ناروغي چې دا موږ ورته ډینټل کیریز په خپله ژبه کې په ساده الفاظو د خولې د غاښونو چینجن کېدل ورته هم اصطلاح باندې ویلی شي. دا د څېړنو د مخې 95% په افغانستان کې ده، یعنی هر سلو کې 95 خلک په څه نه څه ډول باندې دا ناروغي لري. او په پاکستان کې چې دا 56% ده، یعنی زموږ په افغانستان کې دغه چې دا ډېره جګه سویه ده، یعنی ډېر خلک چې د دې نه رنځ وړي، متاثره دي د دې ناروغۍ څخه. نو په همدغه کار باندې ما کوشش وکړو، هڅه مې وکړه چې د خپلو خلکو د خدمت په خاطر یا د دې ناروغۍ د منځه وړلو په خاطر باندې زه یو څېړنه وکړم او خلکو ته، ولس ته، هم ډاکټرانو ته، ټولو ته د دې څخه یو فایده حاصله شي. انشاءالله ډېره فایده به د دې څېړنې دغه وجوهات شته دي چې دا څه نه جوړېږي، دا د غاښونو چینجوالی؟ وجوهات خو د طب د لحاظه یا زمونږ د طب دندان د بي ډي ایس د لحاظه ډېر زیات دي، خو زمونږ چې کومه څېړنه کې مونږ ته څه حاصل شوي دي هغه دوه وجې دي چې زیاتره مونږ دغه نوټ کړې ده، ځان سره هم ساتلې، چې یو خلک عامه پوهاوی نه لري، او بل چې د طبي مراکزو ته د هغوی رسیدګي یعنې تلل یعنې اپروچ مشکله دی. نو موږ چې کوم څېړنه کې نوټ کړې هغه دغه دوه وجې دي. نور وجوهات یې ډېر زیات دي د ډینټل کیریز، هغې باندې موږ به وښیي. موږ ته پکار ده چې موږ راشو، لوړې زده کړې وکړو، هغه که پاکستان وي، بل ملک وي، خارج وي. د لوړو زده کړو حاصلولو وروسته موږ باید لاړ شو خپل وطن ته، خپل خلکو ته خدمت وکړو، هغه په فایده کې راشي، زموږ د ولس فایده وشي، د هغې څخه خلکو ته فایده وشي. پکار نه ده چې سړی لوړې زده کړې وکړي، هغې وروسته خارج ته لاړ شي، بل ځای ته، ځکه هغه ولس چې دی همغسې پاتې شو، هغه لوړې زده کړو خپل ولس ته، وطن ته څه فایده ونه کړه ستا. نو ته باید زموږ تحصیل یافته ټول ځوانان، ټول خلک باید داسې وکړي چې لوړو زده کړو څخه وروسته خپل وطن ته ستانه شي، که هغه ډاکټر وي، که انجینر وي، که هره بخش وي، هغه باید خپل وطن کې د هغې نه استفاده وشي، هغه په کار راشي. نو دغه د پېښور دغه یو مشهوره پوهنتون خیبر میډیکل یونیورسټي سي ورته ویل کېږي، دغه نه تاسو چې دا کوم هغه وکړه، نو تاسو به لومړنی افغان یاستئ؟ او بلې، په اورل پاتالوژي برخه کې یا ماسترۍ برخه کې زه انشاءالله چې لومړنی افغان یم.
لایسنس بخش شوي دي ډېر فارغه شوي. ځوانانو ته څه پیغام ورکوي اخر کې تعلیم یافته ځوانانو ته؟ نو ځوانانو ته خو همدغه پیغام دی چې لوړې زده کړې وکړئ، که افغانستان کې توان لرئ هلته یې وکړئ، خارج وس لرئ د بورسونو د لارې په شخصي مصارفو د چا وس کېږي خارج ته دې لاړ شي، لوړې زده کړې دې وکړي، خواري دې وکړي او بیرته دې راستانه شي، خپل ولس ته خپل خلکو ته دې خدمت وکړي چې تر څو زموږ د ولس چې دی د هغې څخه خوشحاله راضي شي او خپل هغه تداوي یا نورو برخو کې چې کوم ضرورتونه دي هغه په خپل وطن کې د هغوی پوره شي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ستاسو څخه